الرحيم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ترشوی درس کې د کفارو تذکرہ شوی و اور هغه کې دا چې په دوی نه لوی ظالم څوک نشي کېدلی چې په الله باندې دروغ وتړي اور دوی به د الله مخې ته پیش کولی شي یو گواهان دا گواهی ورکوي چې دوی په الله باندې دروغ تړلی دي اور الله پاک فرمایي چې د الله لعنت ته په ظالمانو باندې اور ظالمان هغه خلق دي چې د الله لیارې نه خلق وي سره وي اور د الله په سیده لیارې کې کګوالی تلش کوي شک شبې اچوي خلق زنوي سره وي اور دوی د آخرت نه انکار کوي. نو الله پاک فرمایي چې دغه کافران اولئک لم یکونوا معجزین دوی الله پاک نشي عاجز کولای. عجز کون نه سموراد یعنی کچیر دوی دی الله پاک نه منډه شروع کی نو دوی دی الله پاک نه په منډه باندې په زور باندې خلاصیدای نشي اور بلکې دوی ډیر هم کوشش وکي نو دی الله ولا چې کوم آیتونه دی الله چې کوم شریعت ته دوی هغه نشي وسرولای. اولئک دغه خلق لم یکونوا ندی دوی معجزین عاجز کون کی یعنی الله لره فی الارض پزمکه کی چې الله پاک نه دوی بچ شي. وما كان لهم من دون الله من اولیاء اور نبو دی دوی دی الله نه الا نور څوک مددګران وي. يضاعف لهم العذاب اور دوی ته عذاب ورکول شي ډبل عذاب ما كانوا يستطيعون السمع وجدا چې دوی په دنیا کې د حق خبري اوریدنو طاقت نه لرلو وما كانوا يبصرون اور نه دوی حق قتل شو. دې څه مطلب دوی کې دمره ضد پروت او دمره حسد پکې پروت او دمره نفرت پکې پروت چې د هغې دی وجه نه دوی حق خبره اوریدل هم نشوله اور حق خبره قتل هم نشوله. اولئک الذین خسروا انفسهم خدا هغه خلق دي چې دوی خپل ځانونه په خسارې کې واچول وضل عنهم ما كانوا يفترون اور دوی چې څومره خبرې دي ځان جوړول څومره دروغ جوړول هغه ټول به دوی نه ورک شي هیڅ پته به نه لګي. لا جرم خامخ انهم بشک دوی فی الاخرت په اخرت کې هم الاخسرون دوی بوی په خسرې کې اور زیات په خسرې کې اخسر یې ډیر نقصان ولا. د دې پورې د کفارو تذکرہ وشوله د هغې انجام بیان شولو. اوس الله پاک د مؤمنانو ولا یعنی هغه حالت بیانوي. ان الذين امنوا بشک هغه خلق چې ایمان راوړلو وعملوا الصالحات اور نیک اعمال وکړل واخبتوا الى ربهم اور خپل رب ته دوی ټیټ شول عاجزي وکړله. اولئک اصحاب الجنه دا خلق جنتیان دي. ایجیوزل جنت اور جهنم خپل مینس کې مباحثات شروع شول بحثونه شروع شول. نو جهنم وی طویل چې ما تبو متکبر خلق رسی ما تبو زورور خلق رسی نو زه په دې باندې فخر کوم. نو جنت ورته ویل چې ما تبو هغه خلق رسی چې هغه عاجز وي ما تبو هغه خلق رسی چې د خلکو په نظر کې بده هغه هیڅ قدر نوي نو د ما ولا خلق دغه دي. نو بیا الله پاک فیصله وکړه چې ای جهنم ته دی ما ول عذاب اور زبد تا په ذریعہ سره خپل هغه نفرمانو بندگانو ته سزا ورکوم اور ای جنت ته دی ما ول رحمتي زبد تا په ذریعہ سره خپل نیکو بندگانو ته بدلا چې د هغه ورکوم. نو د ځکه مؤمنان څوک دي واخبتوا الى ربهم څوک چې خپل رب طرف ته ټیټ شول عجزی وکړه. اولئک اصحاب الجنه دا خلق جنتیان دي هم فيها خالدون اور دیو په دې جنت کې دي همیشه دي پروي. مثل الفریقین الله پاک فرمایي چې دوی ډلې شولې یو د مسلمان ولا اور یو مسلمان اور بل کافر.
خو زی چې کته مسلمان او د کافر په دی باندې نه پويږي چې څوک په نقصان کې دی او څوک په فائدې کې دی چې په دی باندې ته نه پويږي زه مثال در کوم یو طرف ته یو سړی دی هغه کون هم دی او هغه ډون هم دی اور بل طرف ته یو سړی دی سترګې هم شته وطن ګوري او غوګونه هم ټیک دي په دې دوه کسان برابر کې دی شي نه نشي کېدلی هم دغه شان مسلم او کافر هم برابر نشي کېدلی نو په مسلمان او په کافر کې دمره فرق دی لکه څرنګه پوډون او کون او پسترګي ولا اوریدون کې ولا کې څومره فرق دی هل یستویان مثلا ایدا دوړه برابر کې دی شي نه نشي کېدلی افلا تذکرون ایتاس نصیحت نه قبل وجه څومره په خسارې کې ولقد ارسلنا نوحا دي نوح عليه السلام وقعا شروع ولا الله پاک فرمایي چې موږ نوح عليه السلام دا مخکې هم ویلی و چې نوح عليه السلام خپل نما عبد الغفار و اور دی نوح جړه ډیره کوله ځکه دی ته نوح نما ویر کړل شوله نو دا الله پاک واسطه ولو الی قومه خپل قوم ته اور دی قوم ته چې انی لکم نذیر مبین زدی تاسو دی پر خبرون کې مخصفه صفه مخبروم سرنګي مخبروم الله تعبدوا الا الله تاسو صرف دی الله عبادت کوئ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم زډریګم په تاسو باندې دردناک عذابنا دی دردناک عذاب ورزنا فقال الملأ نو هغه سرداران چې کوم دی قوم نو دی قوم چې کوم سرداران او مشران او هغه وی ته ویل ما نراک الا بشرا مونږ ته نه ګورو مگر ته یو بشر یې نو نیک سړی چې دی حق پرست علما نیک خلق دا غریبان ډیر زر متاثر کیږي غریبان ډیر ضرور پسې روانيږي خو دې کلی ولا ملکان سرداران مشران دا چې څوک منی په هغه باندې ډیر وخت لاګي ځکه چې هغه شي خو زشت تایم کنه چې استا منو یا خو دې مولا ملکیشتا ما سرداریشتا د ما مشر ولیشتا دا نو خپل مشر ولی پرګدونه ته دا ملک تیار نه وي لکه چې کله نبی علیہ السلام مدینه منورې ته لاړلو نو مدینه منورې کې دوی بو خپل یعنی په خپل وخت باندې یو سردار مقررولو نو په دی وخت دی عبد الله بن ابي بن سلول دی سرداری ول نمبر غلو دا سردار مقرر دو او چې نبی اسلام راغله هغه سرداری ختم شوله ټول دې طرف ته شول بس هغه ول حسد بغض شده هغه پیدا شول نو د دې کې هر قوم کې چې د پیغمبر مخالفت کړي د اکثر هغه غټو خلکو خو چې دنیا په لحاظ سره هغه وی د نیکو خلکو سره تعلق نوي فقال الملأ الذين كفروا نو او ویل هغه سردارانو چې کوم د دې قوم نو ما نراک مونږ ته نه ګورو الا بشرن مگر ته یو بشر یې مثلنا د مونږ پشان وما نراک تبعک اور مونږ نه ګورو چې تا پتا پسې څوک هم روان شوی دي هغه څوک روان دي الا چې مونږ نه ګورو الا الذين هم اراذلنا چې هغه په مونږ کې رزیل خلق دي کمزوري خلق دي بادي الرأي اور د سرسری رائے ولدي رائے مضبوطه نه ده دمر عقل من او خياران نه دي لکه مونږ تاسو بزنه خلق امیر وست چا ویلو امیر وست چې بجلیګر مولوی صاحب ته ویلو جلسه وو کو چې تا ته ډیر خلق رسی کما ته ډیر رسی مونږ بجلیګر سی ته ویلو چې ګوره ګن ته خو مچا ډین رسی کړه پښتو کې ګن ته ګوره مچان چې دی هغه ډیر رسی نو زنه خلق وی چې ګوره فلان کی سره دمر خلق دي دمر لشکر وی سرا دي دمر غټي غټي جلسه دا کوي نه ته ډیروالی ته مګوره ته د هغه خلق وزن وکا چې د هغه خلق ولا وزن چې د هغه څومره دی او بل طرف ته وګوره کې دی شي دی بل سړی سره بو خلق چې وی هغه کم وي خو ته وګوره کې دی شي هغه کې یو کس بل طرف ته زر کسانده پته لګي سره برابر نشي خو دې کې چې هغه او خیری عقل مندي ته وګوري نو په دې کې د چا ډیروالی پوسیبل سي چې ته هم وی چا ډیروالی پوسې نه بلکې ته وګوري چې دا کوم خلق په دې لري باندې روان دي دا خلق دي سرنګي دې سوچ دې فکر چې د هغه سرنګي دی نو په دې کې دې سردارانو وی ته ویل چې یو خو ته مونږ په شان انسان یې مونږ د تا ته به دری سرنګي وکړو بل اتا چې کوم ملګری دي تا په څوک روان دي هغه په مونږ کې ډېر د کم حیثیت ولا خلق دي اور بل بعد الرأي د سرسری رائے ولا د رائے مضبوطه نه ده وما نرى لكم علينا من فضل اور مونږ نه ګورو چې تا ته په مونږ باندې څه فضیلت حاصل وي
وما نرى لكم اور مونږ نه ګورو لکم چې تاسو دې پر علینا په مونږ باندې من فضل څه فضیلت حاصل وي بل نظنکم کاذبین بلکې سردارانو ویته چې مونږ ګمان کوو په تاسو باندې چې اے نوح علیه السلام ته د تا ملګری دروغ یې अच्छा हम जाना चाहते हैं बिलाल मस्जिद में। अच्छा तो सुना है कि वहाँ जो है बंद है। हाँ तो आपका ताल्लुक़ रब्ता है वहाँ से बिलाल मस्जिद वाले से? असल कि उसमें जो है ना जो इमाम है उसका भी कोई मर्ज़ी नहीं चलती। हाँ हाँ हाँ, हाँ वो कमेटी वाले की तरफ से बना, वो हमारा महल्ला वही है। अच्छा हमारा घर भी वहीं पर है लेकिन उसका अपना कुछ नहीं चलता। अच्छा हाँ वो महल्ले कमेटी वाली है। तो हम उधर जाएँ ना जाएँ? न जाए नहीं देता। अच्छा हाँ नहीं देता जो है। ठीक है हाँ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह قال या قوم حقین بعد نوح علیہ السلام دغه جواب چې ودا خو قوم ورکړلو اوس نوح علیہ السلام سوي دي یا قوم اې ما قوم ارایتم تاسو ما ته وخی ټیک ته زه انسان یم ما سره کمزوري غوندي کسان دي ان كنت على بینه من ربي خو تاسو د ما مشن وګورئ ما کار وګورئ کچیر زه د خپل رب طرف نه په واضح دلیل باندې قائم وم یو واتانی رحمتا اور ما ته هغه رحمت را کړی من عنده د خپل طرف نه یعنی نبوت را کړی دی فعمیت علیکم اور هغه تاسو تخکاری نه انلزمکموها ایا زه هغه په تاسو باندې خخ کم وانتم لها کارهون اور تاسو هغه نه پسند کوئ په داسې حال کې نو زه په زور په تاسو باندې مسلط کم نه زور خو دې مانه چلیږي انلزم دی خپل معنی یو شبل شي بری چسپاو کول خخول او خدای کې چې کوم اسانه معنی کړی ده عزت تاسو په تاسو باندې زبردستی سره مسلط کم د خپل چې کوم د ما ولا شریعت ته د ما ولا دین دی ز په زور په تاسو باندې اومنم وانتم لها کارهون په داسې حال کې چې تاسو دا نه پسند کوئ نه د ما د کار نه دی ویا قوم د ما قوم لا اسالکم علیه مالا ز په دی باندې د تاسو نه مال نه غواړم ان اجری الا علی الله ما ولا اجر دی الله په ذمه باندې دی اور که تاسو یې چې د تاسو سره غریبان خلق دی ویدا وما انا بطارد الذين امنوا ز نیم شړون کې هغه خلق چې ایمان راوړی دی ز نیم ز شړون کې نیم چې ز وشړم دي ځان هغه خلق چې ایمان راوړی دی انهم ملاقو ربهم بشک دوی ملویدون کې د خپل رب سره ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن ز تاسو ګورم چې د قوم چې ګوره جهالت ولا خبرې کوي حدیث شریف کې دام رسی چې زنه بده سي خلق وی چې هغه د خلکو په نظر کې به د هغه هیڅ قدر نه وي اور د خلکو دروازې ته به ودرېږي هغه به د دروازو نه شړلی شي څوک به ځان سره پرېږدونو ته تیار نه وي خو د الله په نیز باندې وي داسې لویه مرتبه وي که دی قسم اخري الله به دی قسم هم نه متوي الله به دوی ولا قسم نه متوي داسې خلک هم شته په دې خړ پړ خلکو کې نو دې سوي دي چې زه خو تاسو ګورم چې تاسو په جهالت کې اور دغه خلکو د زری ځانه نه لري کوم دا خو دی کنه دا شی بوکو د کوم نوح علیه السلام پاسه جواب 27 نمبر آیت دا به سره ثبات وي دوی چې کوم اعتراض کړي دا غنه بعد نوح علیه السلام څخه بیان کړي دا به شبه ثبات وو استوګر ها کاذبین پره الله پاک فرمایي اولائک دغه خلق لم یکونوا معجزین دوی نشي عاجز کولای الله لره یو معنا او بل معنا لم یکونوا ندی دوی معجزین چې دوی بچ شي دی الله نه فل ارض بزمکه کې وما كان لهم اور نشتا دوی د پر من دون الله دی الله نه الوا من اولیاء سوق دوستان سوق مددګران یضاعفوا دبل کولای بوشي لهم دی دوی دی پر العذاب عذاب ما كانوا نو دوی یستطيعون چې دوی او یستطيعون نو دوی یستطيعون چې تقتل رلای وي السمع دی اوردن ولا وما كانوا اور نو دوی یبصرون چې دوی ته حق کتل شولای نه دوی څه نه دوی حق اوریدل شو او نه دوی حق کتل شولو ما كانوا نو دوی دسی یستطيعون السمع چې دوی طاقت لرلای وای دی اوریدن ولا یو معنی دغه دو بلا ما كانوا یستطيعون السمع دوی حق نشو اوریدلای وما كانوا يبصرون اور نه دوی حق کتل شولو
اولئک الذین دا هغه خلق دي خسروا انفسهم چې دوی په خسرې کې واچول خپل ځانونه وضل اور ورکشول عنهم د دوی نه ما هغه خبره کانوا یفترون کوم به چې دوی د ځان جوړولې هغه ټولې بل دوی نه ورکشولې هغه څه د دروغ خدایان مراد دي لا جرم لا محالین خامخ انهم بشک دوی فی الاخرته په اخرت کې هم الاخسرون دوی به زیات نقصان او چتون کی دوی به ډیر زیات په خسرې کی وي ان الذين بشک ها خلق امنو چې ایمان راوړلو وعملوا الصالحات اور نیک اعمال وکړل واخبتوا اور دوی ټیټ شول الی ربهم خپل رب ته فزل سره عجزی وکړه اولئک اصحاب الجنه دا خلق جنتیان دي هم فيها خالدون اور دوی په دې جنت کې دي همیشه دي پرې مثل الفریقین مثال د دوړو ډلو ول د سیدای لکه یو طرف ته کل اعما ډوندوي ول اصم اور کونوي اور بل طرف ته ول بصیر کتون کوي والسميع اوردون کوي هل یستویان مثلا اې د دوړو ول مثال برابر کې دی شي نه نشي کېدلی افلا تذکرون ایتاس نصیحت نه قبل وای ولقد په تحقیق سره ارسلنا مون استول او نوح علی السلام الى قومه دی هغه قوم طرف ته او چې کله قوم ته ویرغلو دی ته ویل انی بشک ذو لکم تاسو ته نذیر خبرون کوم یا ډرون کې مبین واضح صفا صفا الله تعبدو چې تاسو عبادت مکوئ الا الله مگر صرف دی الله عبادت کوئ انی اخاف ز ډریګم علیکم پتاسو باندې عذاب یوم علیم هغه عذاب دی ورځ دردناک نه فقال الملأ اویل السردران الذين هغي كفروا چکم کافرون من قومه دی نوح علیہ السلام دی قومنا سیویل ما نراک مون نګورتا الا بشرا مگر تیو بشری مثلنا دی مون پشان یعنی انسانی وما نراک مون نګورتا اتبعک چې تبدری کړي وی دی تا ولا الا الذين مگر هغه خلق کړي دا هم اراذلنا چې هغه په مون کې ډیر کم حیثیت ولا خلق دي یا به حیثیت خلق دي یا رذیل خلق دي اور بل بعد یا رأی دی سرسری رائے ولدی رائے مضبوطه نه ده وما نرى اور مونږ نه ګورو لکم تاسو ته علینا په مونږ باندې من فضل فضیلت هم نه ګورو چې تاسو فضیلت ملو شوی وي بل نظنکم بلکې مونږ ګمان کو په تاسو باندې کاذبین دي دروغجن ولا